د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د استخباراتو ریاست موظفینو هغه زیات شمیر بې کیفیته او تقلبي دوا رسنیو ته وښوده چې د کره او دقیقو اطلاعاتو له مخې د خوست ښار نویو دواخانو لین کې پر یو درملتون د ترسره کړو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې لاسته راوړي او هم یې د یاد درملتون مسؤل نیولی دی. خوست کې د ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وایي په دې نوم د دوا د تولید هیڅ کمپنی نشته او نیول شوې دوا جعلي او مضره ده. د نوموړي په خبره د دوا جوړولو کمپنۍ د روغتیا له نړیوال سازمان سره ثبت او دوی تایید کړي وي، اما دا درمل هیڅ کمپنی او نور اړین معلومات نه لري چې په قاچاقي توګه هیواد ته راوړل کیږي او دا په لوی لاس د خلکو له ژوند سره لوبې او د تبابت د سپېڅلي مسلک بدنامول دي. نوموړی د دا ډول ناوړه تجارت په مخنیوي کې د کشفي او امنیتي ځواکونو همکاري او رول اړین بولي. د مو 22 کلنه تبابت او تجربه په دغه نوم باندې هیڅ کمپنۍ زه نه پیژنم، نه ملدلې دو په افغانستان پاکستان کې مې هم نه دلدلې. دا دویم دی، دغه ګولۍ دویم دی، جلي جوړې شوي په منځ کې خورې دي. دا خورې مو په د بله کوټه کې د ګویواک یو کپسول خلوص که دا مې وکتې ذایقه مې وکته خوند یې مکمل د خورې دی. تاسو بیا عکسونه بیا هم ګورئ او دا خورې د پاکستان خورې دي. دا کمپنۍ باندې چې لیکل شوي پاکستان حیات آباد. بل پلو خوست کې د خوړو او درملو ملي ادارې استازی ګلزار فقیر وایي سره له دې چې دوی تازه په فعالیت پیل کړی خو په لنډ او کم وخت کې زیاتې لاسته راوړنې لري او لا هم هڅه کوي چې ورسپارل شوی مسؤلیت په سم ډول ادا کړي. تاسو یې شاهدان وایي چې څو وخت مخکې موږ پاکستان هیواد ته 4598 کارتنه غذایي مواد چې کیفیت یې د مرکزي دفتر د ادارې لخوا ارزول شوی او بیرته پاکستان ته مسترد کړي دي. او بل انشاءالله په راتلونکي کې د خوړو درملو ملي اداره په خوست کې د غذا برخې د کیفیت کنټرول لپاره یو لابراتوار په پلان کې لري چې په لاندې وخت کې به تاسو عیني شاهدان وایي چې لابراتوار به د کیفیت د کنټرول لپاره فعال شي. د خوست د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست استازي مفتي عبدالله عبدالي ویل دوا هم شفا او هم زهر دي. نوموړی زیاتوي په دې مضر او ناروا تجارت کې ښکیل کسان باید له داسې کړنو او د خلکو ژوند ته د خطر له پیښولو لاس په سر شي. هغه دوا چې کومه د بې کیفیته وي نو هغه د دوا چې څوک جوړوي څوک یې سپلای کوي دغه ټولو ته په دې باندې ګناه میلاوي او دا یو حرام عمل ده. باید زه دلته ټول چې کم خوست میشتي دي هغې ته په ډاګه کم چې هر هغه څه چې هغه د افغانستان او یا افغانانو ته په زیان وي د هغې ازاله او صفایه به امارت اسلامي کوي انشاءالله تعالی. له دې وړاندې خوست کې د اومنیډول په نوم د ګولیو د تولید یوه خپلسري او ناقانونه فابریکه هم کشف شوې وه او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي اداره وایي ډیر ژر به خوست کې د غذا برخې د کیفیت د کنټرول لابراتوار هم پرانستل شي.